د سهل ابن سعد رضی الله عنه سره روایت نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل ان فی الجنة بابا یقال له الریان، په جنت کې یوه دروازه ده، د دې نوم دی ریان دروازه. يدخل منهم الصائمون يوم القيامة، د قیامت په ورځ باندې به الله تبارک وتعالی صرف چې د الله د خوف په خاطر باندې د الله د رضا دپاره صحیح روژې نیولي، الله جل جلاله به په دې دروازه و جنت ته داخل کړي. لیکن و دا د دروازه نه ده چې بیا به نور خلک هم باندې ننوځي. لا يدخل منه احد غير لا يدخل احد منهم غيرهم يقال اين الصائمون فيقومون لا يدخل منهم احد غيرهم فاذا دخلوا اغلق فلم يدخل منهم احد. کله چې د محشر ورځ سي او د انسانانو حساب و کتاب وسی، الله عز وجل به د جنت پر دې دروازه باندې فرشتې ودري او بیا به اعلان وکړي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه امتیان چیرې دي چې صحیح روژه یې ونیوله. صحیح روژه دې ته وایي د خولې به دیم روژه، غیبت به نه کوې، بهتان به نه وایې، درواغ به نه وایې، نه که قسمونه به نه کوې، خلکو به مکر و فریب نه جوړوې، د سترګو به دیم روژه، بدنظري به نه کوې، موبایل به غلط نه استعمالوې، په بازار و دکان کې به بدنظري نه کوې، د غوږو به دیم روژه، سروزو ګانیو دا شیان به نه اورې، او دا رقم د لاسو به دیم روژه، په لاسو باندې به غلط حرام شیان نه نیسې، د پښو به دیم روژه، غلط و ناروا ځای ته به نه ځې. دا نو صحیح روژه ده. او ورسره به دا ضروري اعمال لکه مثلا تراویح دی د دې میاشت خصوصیت دی، 60 رکعات تراویح د دې میاشت خصوصیت دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې سره نیولې، در دې زمانې پورې د ټول امت معمول دی، د ټول امت یو اتفاقي عمل دی. دا تراویح به کوې او له دو حرامو شیانو به ځان ساتي. مثلا ته فرض کړه یو سړی دی د ټوله ورځ روژه نیولې ده، لیکن دی روژه مات په حرامه دنیا باندې کوي، نو الله تبارک وتعالی به دا روژه ځینې قبوله کړي. ته خپله د انصاف وکړه. او که یو سړی ټوله ورځ د روژه یي خو ټوله ورځ دی سروز ګانې اوري، نو د ده خو روژه نه ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دا دی مثال لري لکه حیوان ته چې خلور وتړي. یو حیوان ته خلور وتړه، د سهار در ماښام خلور وتړه، د دې سړي چې په روژه کې له حرامو ځان نه وساتي، داسې مثال دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله داسې روژه دې ونیوله، پر دې طریقه دې روژه ونیولې، یعنی دا د ګران کار نه دی، دا هیڅ ګران کار ولاکه دی چې سړی له غیبته ځان بچاو کړي، له بهتانه ځان بچاو کړي، له حرامو ځان بچاو کړي. دا نو اوس ګران کار دی، هیڅ ګران نه دی. دا ټولو د پلکونو انسانان ته چې الله حلاله روزي ورکوي، نو ما او تاسې نسي راکولی. او د پلکونو انسانان چې داسې دي چې غیبت نه کوي، چې ته غیبت ورته کوې، دی درته وایي ورور ما ته د خلکو غیبت مه کوه یا دا خبرې پرېږده، نو ما او تا باندې څه سوي دي، ما او تا یې نه ولې ځان نسو بچاوولی. او د پلکونو انسانان چې داسې د بدنظري نه کوي، ډېر خلک بیخي دا لوی موبایل لري لانه، نو الله نه دي ساتلی، نو ما او ته الله نه سي ساتلی، خو عزم غواړي، د زړه له کومې دا اراده غواړي چې نیک کوم، دا عظیمه میاشت ده، د برکت میاشت ده، دا کار نه کوم. کله چې تا داسې روژه ونیوله، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بیا به اعلان د فرشتو درته این الصائمون، چیرې دي هغه صحیح روژې چې نیولي دي، هغه به ټوله راولاړ سي او په باب الریان باندې به الله جل جلاله جنت ته داخل کړي. په دنیا کې د تنده تېره کړه، د تندې د تېرېدلو سره ځان دې د خپل طبیعت د خواهشاتو د پوره کولو سره بند کړي، تا ته به ښه خندا درکوي چې تا ځان ښه اوبه کړی وای، تا خوراک کړی وای، خو لیکن د الله د رضا دپاره یې د کار پرېښوی. دا تنده دې پر ځان باندې تېره کړه، نن پر هغه دروازه باندې چې د ریان دروازه ده، الله رب العزت به تا ته د اعزاز درکړي، ته به جنت ته داخلېږي. فاذا دخلوا اغلق فلم يدخل منه احدا. کله چې دا روژتیان په دې دروازه و جنت ته داخل سي، بیا به الله رب العزت امر وکړي چې نور دا دروازه بنده کړي. نو الله رب العزت موږ او تاسو ته دا عزت را نصیب کړي چې موږ د ریان په دروازه باندې و جنت ته داخل سو.